خبرو که دا ځان ته موکړه. ما روژه ماته نه ده کړې 11 بجې 12 بجې دا ننم کباب سیخان پخو ما د مرۍ نه کته نه تېرېده. ولې مرۍ نه مې کته نه تېرېده. علت یې درته وایم، علت یې دا درته وایم چې په یو برید کې 240 فوجان مړه شول، بلکې 90 مړه شول. ما ویلې چې دغه 900 وای نو څه ټاکه رالوېده، 2200 وای نو څه کېده. جنرال صاحب دا خبرې مه کوه، خیر ده دا خبرې مه کوه. باور په خدای وکړه چې د ما چرت پې باندې په دې خراب و. لیس مې ډوډۍ ته تورې کېده نه. مولانا صاحب سترګې هم تورې کړې دي ډېرې خوشحالۍ نه. نه مې زه سترګې نه تورم. مولانا صاحب یو ایټمي طاقت 1 میلیون فوج، پاکستان مالیه ټیکس او بیا 500 فوجان ژوندي نیول، یہ کیا بات ہے یار؟ والله سي 500 باندې تاسو خو سم تبلیغات له هوا ورکوي، دا دومره شي نه ده. تل خو به سلمم ګوره دا خدا چټیانې بیچارهګان کورو لتلنو دا خو څه پته لګینو، دا خو څه جنگ میدان کې نه نیولي، څه جنگ میدان کې خو نه نیولي. بیچارهګان خو خدای دې وکړي چې په باتروم کې په غلو نیولي ولې خو دې کنه مړیا خدا. مثال مې درته ویلې، یو ایټمي طاقت او 15 بلوچستان راځي 500 فوجان ژوندي نیسي. دا والله ماته مسؤل ذمہوار څوک ده؟ ذمہوار څوک ده؟ مرګ قسم خدای. آرمی چیف ذمہوار ده کنه؟ وزیر اعظم ذمہوار ده کنه؟ اسټابلیشمنت ذمہوار ده کنه؟ او په جمهوریت کې خو لکه دوی عوام ته جواب دی کنه. ښه چې عوام ته جواب دی نو څنګه وای چې د دې ماسټر مایند په افغانستان کې و؟ نو دوی سره به اطلاعات نو نه خبر خو جنرال صاحب تاسو دا ماسټر مایند چې په افغانستان کې دا 200 کیلومتره مزل کوي، اول ته پوجانو نه جامع وباسي، دا تاسو اسټابلیشمنت څه وظیفه لري؟ جنرال صاحب خبره چې عمران خان دا به دې پسې ګرځي چې عمران خان جنډه څوک چات نه کی، دا به دې پسې ګرځي چې فضل الرحمن جلسه ونه کی، دا به دې پسې ګرځي چې احمد منیر څنګه مړ کو، دا به دې پسې ګرځي چې نواز شریف ته مریم نواز ته لابي څنګه وکړو. ښه دې د حل لار تاسو سره شته چې څنګه امن راشي؟ جنرال صاحب ګوره یو کار وکړئ چې هغه را سره ونه کړئ. ګوره غداري ډېر ښه ګاونډیتوب هم در سره او دا کارونه به سره یو بل سره نه کوو. نه دې د حل لار شته نو حل به راباسو. حل تاسو نه شئ وستی، زه درته حل باسم. تورخم کې دوی مرګ جرګه درځي او نه خلاصوي خبره ته ام به د IMF له قرضونه خلاص شي او پاکستان ترقی کوي. قسم به خدای چې لاس کاله بعد مې دوبۍ درته جوړه کړې نه وای. حال ما سره ده. د پاکستان د فوج مشر به زه شم، د اسټابلیشمنت مصر به قابل حنفي شي، وزیر داخله به فهیم شنواری سي. ما دا کار مکو 1 میلیون فوج نه 50,000 فوج د ما په کار ده. ایټم بم ما ته راکې، دربر د مزایل به ما دا ټول به ما ته راکې، بیا د پاکستان کې څوک نامني راولي. ایټم بم دوره پاکستان ایټم بم ما ته ګوره خبره ته غوږ شه امل باندې په قرار پاتې نشي. دا نور فوج د ټول کورونو ته راشي. ودرېږه 100 وزارتونه دي، د ما 100 نه دي په کار، 15 دانې مې په کار دي. نور مشاورین ټول کور ته لیږم. مراعات مفت بجلی، مفت ګیس، مفت ډیزل، مفت پټرول، مفت ګاډي په سرکار باندې بند. پارلمنت کې د ما 600 کسان نه دي په کار، صرف 1.5 سل مې په کار دي، د سړي زامن مې په کار دي. مراعات به نه وي، بجلی به مفت نه وي. د تاسو په ملک کې د جماعت بل یونټ په 100 روپۍ ده او د فوجي او د پارلمنټریان او د وزیر او د دوی مراعات وګوره چې څومره دي. د جماعت ټولو جماعتونو بجلی به فری وي، د مدرسو به فری وي، فنډینګ به ټول حکومت ورکوي. ته بیا وګوره زه د عمل درته سموم که نه؟ خدای ستاسو سټ مات که غله مو کېنولي دي. یو د په بابا جونز کې په اسټرالیا کې جزیرې جوړوي، بل د په خلیج کې جوړوي، بل د په امریکا کې جوړوي. چیف جسټس د چې ریټایر سي امریکې ته ځي، آرمی چیف د ریټایر سي تښتي امریکې ته ځي، صدر د چې ریټایر سي وزیر اعظم د هغه نه خلاص شي د غلا دوسیې دي.
ما ته د عمل کواله کوي. اولینی کار چې زه کوم په 400 چوک کې به یې ملولي راځوړندومه. یو په هرې صوبې کې په هره ضلع کې یو غدار درته راځوړندوم، په سر کې به یې ملولي وي. ته بیا وګوره چې امن راځي که نه راځي. ته وګوره چې بیا رشوت فساد غلا چې چا کول هغه به ډایرکټ اعدامي. جیلونو کې چې څومره قیدیان دي، چا موبایل غلا کړی، چا 50 لکه پاکستاني روپۍ غلا، دا ټول خوشې کوم. غټ غټ غړه نیسم، غټ غټ واړه غله په چارجر د غال نیولی 15 کاله قید. دا څه سړیتوب ده؟ افغانستان کې 250 ملکونو د امریکا او د پاکستان په شمول دلته امن رانه وسته. 15 ملایان طالبان راغلل، امن ده. تورخم دروازه ته وایي بنده، تا بنده کړې ده، زه نه خلاصوم. هېڅ زه تورخم ته ضرورت نه لرم. ولې دې بندوله؟ ته اوس په ما باندې خپلې خبرې منې، تورخم بندی؟ ولې ضرورت نه لرې؟ هیڅ ضرورت نه ورته لرم. د تا خوسا پاپړ مې نه دي په کار، اکسپایر دوایي مې نه ده نه په کار، اکسپایر غوړي مې دې نه دي په کار، د پنجاب وړه مې نه دي په کار. بلکل یې رالیږم. ته چې زما د میوو په وخت کې تورخم بندوې، تا د مالټو په وخت کې دې بند دي، تا د کیلو په وخت کې دې بند دي. زه انار درلیږم او ته ماته ټیپر رالیږې. زه مڼې درلیږم، ته ماته مولۍ رالیږې. زه په تاوان کې یم. انګورو وخت کې ته لارې بندې کې، زما 15,000 ټیلرونه د انګورو شربت رواني. امیر صاحب، پاکستان ایټمي هیواد ده. کې شک غني، تب کې شک غني. دا ایټم چا جوړ کړی و؟ ایټم نور سیزدانه نه و، خو مشر عبدالقدیر خان و. بیا تاسو عبدالقدیر خان سره څه وکړل؟ هغه خیر بس څه مشکلات و که نه داخلي. وزیر اعظم په لور باندې ګیر شوی و که نه؟ څه مشکلات؟ خیانت ته وګوره، دا دومره خبیث ملک ده. هندوستان ته مسلمان عبدالکلام ایټم بم جوړ که، هغه د هندوستان اعزازي صدر مقرر که. پاکستان اسلامي ملک ته قدیر خان ایټم بم جوړ که، هغه جیل ته خطا که. جنرال صاحب، زله خو مې ډېر غواړي، ډېر وخت پس مې ولیدې او به سلام ته راوختم او سهار مونځ ټایم دی نه بس. سلام. نن بدنن خدای کې به څه وجهي سم دی چې مانځه ټیم وي بس. جنرال صاحب یو څه سولینه زه هم نه لرم. پوه شوې؟ چا نه؟ دا شیخ چې روغلی دی. نه ته شیخ نه سره ګپ ولګوه، زما مانځه ټیم دی، بیا بله ورځ انشاءالله. نه یو دوه درې سولینه لره. خیر جنرال صاحب، مفتي صاحب دی، مفتي صاحب. جنرال صاحب اول سلومینه درته غواړم. ټولې دین کې تکتین کې زر سوال دی کوه چې جامه دې تیریږي. شاشه سوال دا دی چې هغه مفتی صاحب مو په خیال فرام جاپان نه چې دی دادو په د وزیرستان شي چې کوم حالات لګیا دی په دغه شی د مفتی څه نظر ورکوي؟ هیڅ وروره زه خو مخکې مو جنرال صاحب ته ویلي چې باید چې زمونږ په ارض کې چې امني د امن کوشش وکړو، موږ سره یو پښتانه یو که اخوا پښتانه که دی خوا دی ښه ګاونډیتوب سره وکړو او یو بل سره د امن اجرې، د امن جوماتونه، د امن ځایونه چا ړنګ کړل په وزیرستان کې؟ دهشتګردو. دهشتګرد څوک وي؟ دهشتګرد چا معلوم کړي؟ څنګه وزیرستان چې بمبار شو؟ وزیرستان چې بمبار شو، چا وزیرستان بمبار کړو؟ نو هغه دوی و چې د موږ چېرته ورځو. والله اعلم چې دا څه کیسه، موږ وزیرستان نه زه ټول عمر نه جنرال صاحب د کوم د چې وویل که نه چې دغه مسافر وي په کې زموږ څو کلیوالان دي تر اوسه ورک شوي دي او نو موږ دعاګانې ورته کوي چې خدای تعالی د روح کور ته رانولي. ولې؟ او بس زموږ کورونه ړنګ کړي دي، زموږ جماعت، زموږ مدرسې شهیدانې کړي دي. نو هیڅ کله د پاکستان فوج دا مرتدین دي، د منحس دي. د دغه په اړه باندې هر مسلمان، هر پښتون، هر افغان، هر انسان هر ملک کمزوري او داخلي اختلافي کنه، خو داخلي نه دی ځکه مو یا چې په غټه باندې چې دی کنه په غټه سطح باندې د مسلمانانو
واحد داسې ملک دی چې نور هغه پر غونډي کارابان دي که دا نور دي که نه یو هغه شته چې اسرائیلو سترګه مسلمانان سوځي چې داسې مملکت ته یا داسې فوج دی که نه چې اب خپله کته باندې برید کوي لکه د لال مسجد و چې د مسلمانانو په نامه باندې د پاکستان فوج ړنګ کو په وزیرستان شي چې کوم علما وو د پاکستان په نامه باندې فوج شخصي زه تاته یو خبره کوم شخصي اوس لکه پرویز مشرف په غلطي باندې یو کس په غلطي باندې خټول ملک ته نشي کولای کنه د وزیرستان یو کس وو یا د وزیرستان یو جماعت مدرسه وا د وزیرستان یو پیغلوا یا یو مدرس وو د بجوړ د سوات د مومند د اپریدي د اورګزي د خلک ته معلوم وي چې چا په دغه خاوره کې په شهادت ورسول اورا دا بس بد لکه ټیم غوړي کنه ما نه ټیم نه غواړي ګوره هر ځای کې چې تاسو ناسته ولاړه کوي او د دین او د اسلام خبره کوي کنه نور د خپل دین خپ جرأت سره خلکو ته معرفي کوي به منطوب مکوي چې کلم په افغانستان کې د جهاد خبرې کولې د وزیرستان د خاورې نم پوښ ځوانان ورلېږل اوس د وزیرستان په خاوره کې د تاسو غوندې مفتیان باید په وزیرستان کې د وزیرستان د کونډې یتیمانو پوښتنه الله لاړو کنه ولې زه و بخښه مننه کوم خپل مریض سړی ته ما خو جواب لرو د تا ما आवाज